کړې ده چې د عامو مرغانو ساتل څنګه دي. جواب دا دی چې د مرغانو ساتل دا جایز دي او څه حرج او باک په دې کې نشته. د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ماشوم د پلار سره و، هغې مرغه ساتلی و او تار یې پکې اچولی و. نبي صلی الله علیه وسلم د دې پلار هم منې کړی نه دی او د ماشوم یې منې کړی نه دی. نو د مرغه ساتل جایز دي په دې شرط باندې چې جنګیه به یې نه، او همدارنګه د خوراک او څښاک به یې پام کې، همدارنګه داسې منډ رامنډې به دې پسې نه وې. لکه یو روایت ته معلومېږي یو کس د کوترې پسې منډې وهلې، نبي علیه السلام ویلې شیطان د شیطان یې پسې منډې وهي. نو الوزیه رالوزیه به یې نه، دانه به ورله صحیح ورکړې، جنګیه به یې نه، همدارنګه تسې تنګی به یې ډېر نه. نو انشاءالله ساتل یې جایز دي، هغه روایت نه معلومېږي. السلام علیکم ورحمت الله.